ملګرو اوس تاسو په خپل موبایل کې 5G انټرنیټ آن کولی شئ. د موبایل درته یو پټ سیټینګ درښایم چې په دغه سره تاسو بیا په خپل موبایل کې 5G انټرنیټ استعمالولی شئ چې بیا به ستاسو انټرنیټ بالکل فاست یعنی تیز کار کوي. اوس دا سیټینګ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه آن کوئ؟ د دغه نه مخکې دا ویډیو سیو کړئ او د اکاونټ د دغه شان مزید ویډیو کتلو لپاره ضرور فالو کړئ. دغه لپاره به خپل موبایل کې هر یو براوزر اوپن کړئ. په سرچ کې به تاسو پایل PCR ولیکئ. څنګه چې ما لیکل سپیلینګ ته وګورئ دغه شان به ولیکئ پایل PCR او دا به سرچ کئ. اولنی سایټ پر واخلي pilepcr.com په دې به کلیک کئ. دلته په دې سرچ بټن کلیک کئ. سرچ کې به 5G ولیکئ او سرچ پې کئ. نو ارټیکل پر واخلي په دې به کلیک کئ. بالکل ښکته به لاړ شئ په ډاونلوډ به کلیک کئ. د اپلیکیشن به خپل موبایل ته ډاونلوډ کئ. چې څنګه هم ډاونلوډ کئ اوپن به یې کړئ. چې څنګه هم اپلیکیشن اوپن کئ تاسو به دا پیج کولی شي. دلته به تاسو په دې آپشن کلیک کئ او دلته به په دې آپشن کلیک کئ. په کنټینیو به کلیک کئ. دلته به تاسو په دې آپشن کلیک کئ. په دې کې به تاسو لږ ښکته راشئ. دلته دا یو آپشن دی NRLTE WCDMA. دا به تاسو د دې ځای نه سلیکټ کئ. د لږ ساعت نه پس که ستاسو موبایل 5G سپورټډ وي نو تاسو سره به بره 5G راواخلي چې بیا تاسو په دغه کې انټرنیټ استعمالولی شئ چې ډېر تیز کار به کوي.